د AI ټولز په مدد سره موږ آنلاین پیسې څنګه ګټلی شو. الرحمن الرحیم، زه یم اویس. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښیم چې څنګه موږ د AI ټول په مدد سره آنلاین پیسې ګټلی شو. AI ټول وایي څه ته؟ آرټیفیشل انټیلیجنس کوم ټولز چې دي د ځان نه چې ډیسیژن اخلي، بلکې یو فوټو ایډیټینګ دی، هغه مخکې موږ فوټوشاپ کې کوو یا په نورو سافټویرز کې به هم کولو. خو اوس داسې AI ټولز راوتي چې هغه کار موږ له په یو منټ په یو سیکنډ کې کوي. خلک د هغې په ذریعه باندې اډرز اخلي او ډالر ګټي، پیسې ګټي. زما فایور کې ګرځېدم ګیګز مې کتل، نو داسې ګیګز ما ویل ده، داسې اکاونټس ما ویل ده چې هغه یو سمپل کار کوي، اسان کار کوي، چې هغه د AI ټولز په مدد سره موږ په اسانه په یو کلیک کولی شو او هغه د هغو نه پیسې ګټي، ډالر یې ګټي. زه به تاسو ته پروف ښیم چې څومره خلک د دې نه پیسې ګټي او څومره په اسانه دوی دا کار کوي. دا ویډیو پوره وګورئ، ستاسو نه پکې څه ځای مس نه شي او دا ویډیو خامخا شیر کړئ چې د هر چا فایده وشي. نو زه راغلم خپل لیپټاپ سکرین طرف ته. ورسته تاسو ته ښیم اوس دا کسان چې کوم دي دوی وایي زه به تاسو له د تصویر نه بیکګراونډ لرې کړم او په 100 روپۍ په 1190 روپۍ مطلب $5 دی. دغه شانې دا مو زه به تعالی بیکګراونډ نه ایمیج لرې کړم او دوی ریویوز هم راغستي دي. 134 دوی صرف ریویوز اغستي دي، 748 د ریویوز اغستي، 1000 د ریویوز اغستي. دا ټول ګیګز چې تاسو ته ښکاري دوی نور هیڅ هم نه وایي، بس وایي زه به تاسو له د یو ابجیکټ نه یا د یو د تصویر نه تاسو له بیکګراونډ ریموو کړم. ګوره زه به اوس نور سرچ کوم، ما ته بس نور ګیګز هم راوړي. ګوره دا وایي که نه زه به تاله د تصویر نه بیکګراونډ لرې کړم په 2 غنټو کې دننه او 100 روپۍ به راله راکړې، ته به ماله 1190 روپۍ راکړې، مطلب $5 به راله راکړې. د 650 اډرز اغست، د 650 اډرز اغستي، دا پې صرف ریویوز راغلی دي. دغه شانې د 1000 پلس ریویوز اغسته دي او دا هم په دغه ریټ کوي. دې ته وګوره دا ټول زه ورته بیکګراونډ چینج کوم یا بیکګراونډ به ریموو کوم، دا ټول ریموو بیکګراونډ والا دي. تاسو لیدلی شئ زه به دلته بیکګراونډ ریموو کوم. اوس تاسو په فایور کې ګیګ ساس کوئ او دا تاسو هم کولی شئ ډېر په اسانه باندې. اوس که چېرته موږ له اډر راشي موږ دا له ګیګ ساس کوو نو دا به موږ څنګه لرې کوو؟ تاسو به راشئ erase.bj دی ویبسایټ ته. دا یو AI ټول دی، په اسانه تاسو له تصویر نه بیکګراونډ لرې کولی شئ. څنګه موږ د تصویر نه بیکګراونډ ریموو کولی شو؟ اوس په دې اپلوډ امیج په دې باندې به کلیک کوئ، په دې هم کلیک کوو. زما سره دلته یو تصویر دی، زه د هغې نه اوس بیکګراونډ ریموو کوم. دلته زما سره یو تصویر دی، دا دی زما یو تصویر دی، زه دلته بیکګراونډ ریموو کوم. پروسیسینګ کوي، لږ ټایم لوډینګ کوي، یو څو سیکنډه، او تاسو دلته بیکګراونډ لرې کوي. تاسو لیدلی شئ زما د تصویر نه بیکګراونډ لرې کوو. دا زما زوړ تصویر دی، سره بیکګراونډ دی، زه په سین کې ولاړ یم او دا یې بیکګراونډ لرې کوو. اوس دا تاسو ډاونلوډ کړئ، تاسو له فایور کې چا اډر درکړی هغه ته یې سینډ کړئ، تاسو ته پکې $5 میلاو شي. اوس تاسو ځله ګیګ جوړوئ داسې مه کوئ زه به یو تصویر کوم، تاسو وایئ زه به تاسو 10 تصویران 20 تصویران، تاسو به دومره ټایم نه لګي. دغه شان یو بل ګیګ دی، دا ګیګ دی، دا وایي زه به ستاسو په تصویر کې چې یو ابجیکټ دی یا یو کس دی، څه شیز دی هغه پکې ناښه دی او تاسو هغه به دلته زه لرې کوم. دا ګیګز ټول په دې جوړ دي او دا وایي زه به په 1000 کوم، دا ټول وایي زه به په 2000 کوم. تاسو لیدلی شئ په یو تصویر کې دا کسان شته او بل کې دا نشته. دا څنګه کیږي؟ دا هم ډېر په اسانه کیږي. دې لپاره تاسو یو ویبسایټ ته لاړ شئ، یو AI ټول دی، ویبسایټ دی. دې لپاره یو ویبسایټ دی، درته ښیمه. راشئ دلته کې ګوګل کروم دا سرچ کوئ، کلین اپ ډاټ پکچر، دلته خپل تصویر اپلوډ کوئ. تاسو لیدلی شئ دغه شان یو ابجیکټ اوس مثال کې په دې کې د بالپینونه پراته دي، دغه شانې پې دا کیله راوکاږئ، دا به تم لرې شي او دا به تم لرې شي. تصویر به تللی شي، تصویر ډاونلوډ کړئ، هغه کس ته بیا سینډ کړئ. دغه شان تاسو پې اډر اخیستی شئ. دغه شان یو بل دی، دا وایي زه به تاسو له آرټیکل لیکم، زه به تاسو له لیکل کوم په یو ټاپک باندې څه ټاپک وي نو هغه تاسو ما ته ووایئ، زه به دلته هغې لیکل کوم. خو دوی څه وایي دا وایي زه به دلته په 2000 او 300 روپۍ باندې دا کوم، بل دغه شان 2000 ټول دغه وایي. زه به تاسو له آرټیکل لیکم د یو ټاپک په باره کې، د یو شیز په باره کې. اوس به تاسو وایئ چې زه خو لیکل نشم کولی په انګلیش کې، آرټیکل به څنګه لیکم؟ نو دا طریقه درته هم ښیمه. راشئ سرچ کوئ چیټ جی پی ټي یا chat.openai، دې ته راشئ. دې ته چې کله راشئ دلته تاسو ولیکئ چې څه په باره کې اوس تاسو آرټیکل لیکئ. مثال کې زه لیکم چې اوس تاسو ته څوک وایي چې ماله د امیزون په باره کې آرټیکل ولیکه، چې مال د امیزون په باره کې آرټیکل ولیکه. اوس بل تاسو د امیزون په باره کې آرټیکل څنګه لیکئ؟ تاسو ته څوک بل څه شي زیات کړي. زه اوس دلته لیکم چې what is Amazon. دلته ما ولیکل چې what is Amazon او موږ امیزون کې پیسې، موږ د امیزون نه پیسې څنګه ګټلی شو. تاسو ته څوک وایي چې ما د دې په باره کې آرټیکل ولیکه، دا ما انټر کړو، دا اوس ما له په خپلې لیکل کوي لګیا دی. Amazon ته اول د هغې ډیفینیشن وکړي، بیا دا there are several ways to earn money with Amazon. په نمبر دا تاسو لیکي، دا آرټیکل به تاسو له په خپلې لیکي. دا کمپلیټ شي کاپي کوي او له چا اډر درکړی دی هغه ته یې سینډ کوي، تاسو ته $5 میلاو شي. دا خلک یې پکې ګټلی شي، تاسو یې پکې ونشئ ګټلی. یا دغه شان نور هم AI ټولز دي. نو دا وار نننۍ ویډیو، نور ښکلي ویډیوز دپاره پیج خامخا فالو کوئ، ویډیو لازمي شیر کوئ. الله حافظ.